الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وسرنا يبلا مربوطة الجهاد يبلا مسألة هغه بیانو هغه دا چې جهاد د فرایض په دوه قسم دي. یو انفرادي دي، انفرادي فرایض لکه مونځ شو او دس شو روژه شوه، دا انفرادي دي. دا که تا سره بل څوک دا کوي او که نه کوي، په تا کله چې به فرض لمانځه وخت در باندې راغی ته به دا مونځ کوې، که ځان ته وې او که نور در سره یې، که نور در سره یې جمع به کوې، که تنها یې ځان ته به یې کوې، خو کوې به یې خامخا. جهاد اجتماعي فریضه ده. د جهاد دپاره اجتماعیت ضرور دی، لازم دی، الا په یوه صورت کې یو داسې ځای مثلا انسان ابتدا کوي په یو ځای کې، انسان په یوه منطقه کې ته یې جهاد فریضه ژوندی کول غواړې، احیا کول غواړې، نو په کومه ورځ نه چې ته احیا کوې په هغه وخت کې اجتماع موجوده وي، نه وي انفراد دی هغه وخت کې، نو شروع به د انفراد نه کېږي، جوړوي به یې بیا اجتماعي. نو په اصل کې دا فریضه اجتماعي ده، خو کله کله دا انفرادي کېږي. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. کله کله دا صورت هم راځي چې د هېڅ چا پروا مه کوه، صرف د خپل نفس غم کوه، ته صرف تنها جهاد کوه. تنها جهاد په هغه وخت کې دی چې اجتماعیت موجود نه وي، یا خلک ټول تکاسل وکوي، یا د سره خلک ټول په نور لکه اوس په بعضې وطنونو کې دا جهاد بالکل مفهوم دی ختم شوی. ته مکلف یې چې را ژوندی کوې، چې کومې ورځ نه را ژوندی کوې په هغه ورځ باندې ته منفرد دی، فرد یې. کله چې فرد وې دا به ته نه وایې چې دا خو اجتماعي فریضه ده چې نو اوس اجتماعیت نشته نو په ما باندې فرض نه ده، نه، ته به خو د اجتماعیت جوړوې. خو که چېرته اجتماعیت موجود و بیا تا ته جایز نه ده چې ته دا فریضه انفرادي وکوې. که چېرته اجتماعیت موجود نه وي، اجتماعیت به جوړوو، خپله به جګېږو من حیث فرد، یو څو کسان به ځان سره کوي، اجتماعیت خپله جوړېږي. او چې کم ځای کې جهاد فرض وي په هغه ځای کې اجتماعیت جوړ شوی، بیا به انفرادي جهاد نه کوو، بله جنډه به بیا نه پورته کوو، بل ګروپ او تنظیم به بیا نه جوړوو، بله ډله به بیا نه جوړو، شرعا جواز نه لري. بیا به سیده د افراد به راځي چېرته د هغه اجتماعیت ته به راځي. کله چې ورونو د اجتماعیت د جهاد دپاره لازم دی، نو اجتماعیت کې چې کله خلک راشي په هغې کې یو بل شی بیا ورباندې لازمیږي، السمع والطاعه ده. السمع والطاعه، جهاد بلا سمع و طاعت نشته، بے سمع و اطاعت نه جهاد نشته. نو سمع و طاعت دپاره د امیر ضرورت دی چې امیر به ځان ته ټاکې ګورې به یې. نو کله چې یوه سلسله ده، د دې سلسله کې مختلفې کړۍ دي. زنجیر به تاسو لیدلی وي، کړۍ دي که نه، حلقې دي یو په بل کې. که دا زنجیر هر څومره قوي وي، هر څومره دومره یوه اوسپنه، یوه حلقه دومره ډبله وي، غر راکش کولی شي. خو که د منځ نه د وړه حلقه لرې که، په دې کې څه زور پاتې کېږي؟ د هغې نه وروسته یې وړو که چرګه هم کش کولی شي، وړوکی ماشوم هم کش کولی شي، دغسې لرې کولی شي. زور یې ختم شي. ولې زور ختم شو؟ ځکه کړی یې دلته وش کېدله. جهاد همداسې یو مسلسل جهد دی، جهد مسلسل دی. دا چې علماو تعریف د جهاد هم داسې کړی دی چې بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله مطلق نه دی ویلی، څه ویلي؟ بالنفس والمال واللسان وغیر ذلک. د څه په خاطر باندې ولې داسې مطلق نه ویلی؟ ځکه چې جهاد یوه شعبه نه ده، جهاد سلسله ده. په یوه ځای کې د نفس ضرورت وي، استشهادي ته ضرورت وي، خطې اول دی، دلته جنګ دی، فایرونه کېږي، او دې ته خو هم څوک سلاح اخلي، دا په تشو باندې په لوټو پتیګو خو ګزار نه شي کولی. دا خو هم کلاشینکوف او راکټ او زیړکۍ او استشهادي ګاډي ته ضرورت شو که نه، د څه شي ضرورت پېښ شو؟ د مال ضرورت پېښ شو، مال به ورته راوړې. دا چې اوس دغه ځای ته راځي، نو فلهذا ورونه داسې یوه سلسله ده. دا چې سړی جهاد ته راوځي، هر سړی د خپل ځان هم وګوري، عملا هم داسې کېږي. که ته وغواړې که ونه غواړې همداسې کېږي. تا به چېرته که معلم اورېدلی وي چې جهاد یې درته بیان کړی وي، د هغې نه متاثره شوی یې، حکم شرعي دې پېژندلی دی، کسټ دې اورېدلی ده، سي ډي دې لیدلی دی، دې څنګه کړی؟ دفع کړی، تحریض کړی، وادار کړی. نو یو کس خو به چېرته ناست وي چې هغه څه شی کوي؟ تحریض کوي، هغه تیزول کوي. نو که چېرته دغه کس موجود نه وي، جهاد ته خلک راځي،
راتلی شي خلک نشي راتلی. ولې په دې نور منطقو کې خلک نه راځي؟ ولې دا دومره عربي دولتونه دي، بلاد الغرب دی، مغرب دی او فلان دی ما وراء النهر دولتونه دي، دلته ولې خلک ولې جهاد دلته فرض عین نه دی، هلته فرض دی، ولې خلک نه کوي؟ ځکه چې محرز نه دی موجود، تحریز نشته. فلهذا باللسان جهاد، باللسان په لسان باندې جهاد دی، په قلم باندې جهاد دی، په وسایلو باندې جهاد دی. کار هغه وسیله چې تحریز د جهاد کې نو دا په جهاد کې شریک دی او که نه دی شریک؟ دلته ضرورت شته او که نشته؟ یو کس دی ورونو چې کله دلته راشي هېڅ یې نه یې زده، د ټوپک خوله او بل نه پېژني سره، نو یو څوک خو په کار دی چې هغې ته تدریس ورکړي. یو مدرب ته ضرورت شته او که نه؟ که دا مدرب د دې ځای نه هغه ځای نه یو مولانا صاحب دی هلته د مدرسې نه تحریزوي چارج کوي رالیږي خلک. پوهنتون کې یو کس دی تحریزوي خلک او دعوت او تبلیغ کوي، نشرات کوي، خلک راځي او دلته راځي خط اول ته چې ټوپک ورکړي ورو زه خو پرې نه پوهېږم، جهاد کولی شي بیا راکټ ورکړي زه خو پرې نه پوهېږم. نو چا ته ضرورت دی؟ مدرب ته ضرورت دی. که دا مدرب دلته نه وي، تدریبي مراکز نه وي، د جهاد په مخ تللی شي نه، کړی وشکېدله په دې ځای کې. هذا القیاس ورونو که دلته ته راځې دلته تا ته څوک ځای نه درکوي، یو د چچن نه راغلی، یو د عربو نه راغلی، د ازبکستان نه، یو د افغانستان نه، یو د شمال نه، یو د جنوب نه راغلی دی، هېڅ ځای نه لري. نو دلته خو به یو کور وي چې تا ته شپه درکړي، دا کور ته انصار ویل کېږي. ته چې انصار ونه لرې جهاد کولی شې. اوس ته ځې غزني ته ځې، میدان ته ځې، لوګر ته ځې، د عملیاتو لپاره سړک دی، عمومي سړک دی، غټ کاروبار دی، کفارو پرې روان دی، خو د شپې ځای خو پیدا کوې. یو څوک به تا ته کور کې ځای درکوي تر څو پورې ته د عملیاتو لپاره ځان برابر کړې. نو که دا خلک انکار وکړي چې موږ دا جهاد به جاري بني، نو په دې کې د انصار هم ضرورت دی. دا چې تا اوس یو خط اول ته بوځي، ته راغلی د قندهار نه جنګېږي په پکتیا کې، شرق و غرب نه پېژنې، پوستې نه پېژنې، ته پوستې پورې څوک تا رسوي؟ یو دلیل به دې رسوي، یو رهبر به دې رسوي. د دلیل او د رهبر ضرورت شته پکې که نه؟ د مدرب ضرورت شته پکې که نه؟ هذا القیاس ورونو. فلهذا دا داسې یوه سلسله ده، یوه کړۍ چې هم پکې ساقطه شي ټول جهاد ساقط کېږي. همدا وجه ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان په یوه تیر او په یوه غشي باندې، په یوه فایر باندې 3 کسان جنت ته ځي: جوړونکی، اخیستونکی، چلونکی. یعنې که هغه یې جوړ نه کړي دا بل به یې اخلي شي، که دا یې وانه اخلي دا بل به ولید شي. فلهذا دا 3 وړه په جهاد کې شریک دي. همدا وجه ده نبي علیه السلام فرمایي من جهز غازیا فقد غزا. یو سړی دی د کوره نشي وتلی، انصارو ته ضرورت لري، اولاد لري، بچي لري، دا چا ته پرېږدي چې لاړ شي؟ خامخا یو انصار خو به وي، نو انصار پرېږدي، ورور یې انصار دی، تره انصار دی، یا یو ځای کې هجرت کړی دی، هغه کلیوالو ته یې خپل اولادونه پرېښودل. من اخلف غازیا فی اهله خیرا فقد غزا. چا چې د یو غازي کورنۍ سره یې ښه وکول، ویې ساتل، نو به هغه هم په جهاد او په غزا کې ورسره شریک دی. مفهوم د جهاد ورونو باید همداسې وسیع زده کړو. تر څو پورې داسې وسیع زده نه کړو جهاد هم خپل منزل مراد ته نشي رسېدلی. ورونو دا مسله تقریبا واضحه ده. دا بېله خبره ده چې په عمل کې بعضې خلک عمل ورباندې نه کوي. بعض خلکو یو شی په جهاد کې، یو شی جهاد هغه ډزو ته وایي، ډاز او ډوز. چېرته چې ډاز او ډوز کېږي دې ته جهاد وایي. دا او دا او دا شان ورتاسې په زور ښکارېږي. ډېر کم به داسې خلک وي چې په دې باندې قناعت ونه لري. هر سړی پرې قناعت لري، خو عمل په ډېر کم خلک په دې باندې کوي. اوس دلته ورونو دا مسله واضحه ده، دا نه واضح کوو. د دې نه مراده کړیم چې جوړې کړي، د دې نه مراد بل شی دی چې اوس عبدالله راځي. دا عبدالله به په کومه کړۍ کې ځان اچوي؟ د عبدالله الله ورته صلاحیت ورکړی دی، عالم دین دی، قرآن او حدیث زده د بهترین تحریض کولی شي. که په یو پوهنتون کې ودرېږي، په سلګونو خلک دي، په سلګونو ځوانان دي، او الله تبارک وتعالی کمپیوټر هم ور زده کړی دی، سیډیان جوړولی شي، توضیح کولی شي. الله رب العزت قلم هم ورکړی دی، په یوه شپه کې داسې تحریضي مقاله لیکلی شي، سبا ته یې نشرولی شي چې په لسګونو خلک راوباسي، یا د دښمن یو داسې څه افشا کړي. دا کولی شي، او دا کار هغه په کور کې کولی شي. نو ته ولې دلته راولې؟ ولې دلته راشي؟ هغه هلته دا کار کولی شي، په بهترینه طریقه یې کولی شي. خو اوس دا عبدالله بهترین مدرب هم جوړېدی شي، کیمیا یې زده بهترین، د باروتو استاز دی، مثلثات او نور شیان یې زده، هندسه یې زده بهترین، توپچي ته نه جوړېدی شي، مدرب د توپخانې ته نه جوړېدی شي. هذا القیاس هم نور داسې مسایل دي چې هغه په جهاد کې اعلام بهترین زده، خلکو ته اعلام طریقې ورښودلی شي، د سیډیانو جوړول او د نشرول او د کتابونو جوړول دا هم کولی شي. نو دا به دلته یې راځي او که به دلته یي، کېدای شي د ده ضرورت دلته یي او دا یې راشي چې نه ځوان دی
هلته په تنګ کېږي، د ښار ژوند یې نه دی خوښ، زړه یې پکې چوي هلته. نو غواړي چې په غرونو کې په دې رغونو کې په دې ښکلاوو کې په دې خلاصه فضا کې دلته خلک تدریب کړي، دلته راځي. دا به دلته راځي که به دلته راځي. هذا القیاس ورونو یو سړی دی دلته امثال دی، موږ سخت ورته ضرورت دی. که دا دې ځای نه لاړ شي، که دا لاړ شي پوهنتون ته، که دا لاړ شي مدرسې ته، یا که دا لاړ شي خط اول ته دلته تشکیل وشي فلان او فلان منطقې ته، او په دې منطقه کې موږ انصار نه لرو، زموږ ټول کار زموږ تدریب ختمېږي، تدریب زموږ درېږي، موږ دلته بل څوک نه پېژنو. نو دا به اوس دلته کښېني که به دلته کښېني، دا سړی بهترین رهبري هم کولی شي. که دا وایي چې نه زه دلته ځم زموږ رهبري به څوک کوي. نو ورونو په دې کړیو کې به د عبدالله چېرته راځي، په کومه کړۍ کې به ځان ورننه باسي؟ دا یو سوال دی او که سوال نه دی؟ مهم سوال دی، باید په دې باندې ځان پوه کړو، باید د دې مسالې حل راوباسو چې چېرته دا خو ټولې کړۍ دي، او څوک چې دې مسله باندې ځان نه پوهوي قصدن یا نه دي پرې پوه شوي، همیشه دپاره د جهاد د لارې نه هم محرومه شوي دي. په نوم د جهاد نور کارونه کوي، په نوم د جهاد چېرته چې 80% کار کولی شي، یو داسې شي انتخاب یې کړی دی چې هلته 10% جهاد ته فایده رسوي، دا 80% ضایع کوي د خپل اجتهاد په غلط اجتهاد په وجه باندې. بله خبره هم د صرف دانه چې جهاد ته به د په کوم ځای کې زیاته فایده وي. یو بله شرعي مسله ده. اوس دا عبدالله که دلته په دې ځای کې کار کوي، تحریض سیډیان توزیع کوي یا خلکو ته تحریض کوي، ورسره خپل تجارت هم کوي، ورسره د خپل اولاد سره هم ناست، خپل عیش او عشرت هم کوي، آیا په دې باندې به د ذمه خلاصوي؟ حال دا چې دته کېدی شي اشد ضرورت چې دلته راشي، کېدی شي دته اشد ضرورت چې دلته خط اول ته راشي، اشد ضرورت به یې ده، کېدی شي دا انجینر وي، کېدی شي دا ډاکټر وي، اشد ضرورت به چې دلته باید خط اول نه شاته په دې شفاخانه کې باید موجود وي، دلته زخمیان راځي او د ځان ته دغه ځای غوره کړی دی. آیا په دې ذمه د ده په دې باندې ذمه بري شوه؟ آیا دی په دې باندې جهاد د ده د هغه نه ساقط شو؟ که په داسې حالت کې دی مړ کېږي، دی به فاسق نه مړ کېږي؟ دا یو شرعي سوال دی. فلهذا ورونو د ټولو د حل دپاره لاره دا ده چې عبدالله به هېڅ کار په خپل اجتهاد باندې نه کوي تر څو پورې چې مجبوري نه وي. دا عبدالله که په اروپا کې موجود وي په خپله، تر څو پورې چې لاره نه وي پیدا کړې چې د جهاد اجتماعیت ته ځان ورسوي، تر هغه وخته د په خپل اجتهاد کار کوي. که دا کار یې د وسه کېدلو او که چېرته په کم خپل وطن کې په ځنګلونو کې په اروپا په ځنګلونو کې چاته تدریب ورکول شي اعظم دا به کوي تر څو پورې اجتماعیت ته نه دی راغلی. خو که کله داسې یو منطقې ته راغی چې په هغه منطقه کې اجتماعیت موجود دی، بیا ورونو شرعا انتخاب د دې عبدالله نه ساقط دی. انتخاب بیا دای نه کوي. انتخاب د ولې دای نه کوي؟ ځکه به دا انتخاب په دوو وجو باندې به دا انتخاب نه کوي چې زه دلته لاړ شم که دلته لاړ شم که دلته. اول په دې وجه باندې چې هر انسان ضعیف دی، انسان غالبا هغه شي ته میل کوي کم طرف ته چې د ده نفس ورځي، او دا نفس ضرور نه دی چې ښار او بازار طرف ته. بعضې خلک شجاع وي، بعضې خلک جذباتیان وي، کېدای شي د ده خواهش دی چې نه زه باید په خط اول کې وم، کېدای شي دا انتخاب کړي. دا هم د خواهش په اساس باندې انتخابېږي او که نه انتخابېږي. بعض خلک جنګونه خوښوي او ځوان طبقه بالعموم جنګ خوښوي، دا درزې خوښېږي. نو د هغې خواهش دا دی چې دلته اتباع د هوا کوي، هوا یې دا ده چې باید زه دلته ومه، خو کېدای شي اشد ضرورت دی د دلته وي. نو فلهذا کله کېدای شي سړی جباني، رکون للارض کوي، رکون حب الدنیا کراهیت الموت، مرض د وهن په مرض باندې اخته وي. نو ځان ته طریقه دا جوړوي چې یاره زه به دلته تحریض کوم، دا مې مدرسه دلته به ورځم درس به ورکوم او بېرته خپلو بچیو ته هم راځم. جهاد به مرانه ساقط وي. دا امکان لري او که نه لري؟ ډېر امکان لري. یو سړي سره مال موجود دی، په لندن کې اوسېږي، په دوبۍ کې اوسېږي، په سعودي کې اوسېږي، ښکلی ژوند خدای ورکړی دی. نو ځان سره دا وایي چې زه اوس هلته څه کوم؟ شیطان ورته همدغه وسوسه دي، وروره چې لاړ چې زیات نه زیات ته به څه وکوې؟ په یو ټوپک به راواخلې. یو ټوپک جنګ خو هره ورځ نه وي، کله زیات نه زیات په میاشت کې کېدای شي ته 2-3 شاجوره وولې. ښه 2-3 شاجوره ښه دي که نه؟ دلته ته د میاشتې 5-6 لک روپۍ ګټې، دا نیمې که دا نیمې مجاهدینو ته ورکړه، کېدای شي په دې باندې دومره مانمۍ واخلي او د تا نه ډېر جنګي خلک هلته موجود دي، هغه به دې باندې جهاد وکوي. دا راځي او که نه راځي؟ نفس غالبه کېږي په انسان باندې او که نه غالبه کېږي؟ د مور پلار محبت، د وطن محبت، د عیش و د عشرت محبت او نور داسې خواهشات دي چې انسان مجبوروي دې ته چې په خپل اجتهاد کې غلط شي. او که انتخاب وکوي په دې وجه باندې انتخاب نه یې کړی چې د امت ضرورت دا دی، د جهاد ضرورت دی، بلکې انتخاب یې په دې وجه کړی چې د ده خواهش دا دی، دی په دې باندې خوشحاله دی، ده ته دا اسانتیا ده. یوه دا مسله پکې راځي. بله مسله کم شی چې کم
فرد چې جهاد ته راوځي او د جهاد د ضروریاتو نه بېخبره انسان وي. انسان په هغه شي باندې پوهېدی چې کم یې مخې ته وي. د سړی د سره جهاد ته راغلی نه دی، د جهاد د شعبو نه خبر نه دی، او د هغه خواهش دی چې نه زه څنګه راشم باید دلته خط اول ته ورسېږم. حال دا چې د اشد ضرورت به درته جهاد ته دلته وي. که دلته دی راشي 50 چنده زیات د دې ځای نه کار کوي. خو دا کس د جهاد دغه ضروریات څوک پېژني؟ د جهاد عمرا یې پېژني. هغوی ته پته وي چې موږ ډاکټر ته څومره ضرورت لرو، د اعلامي کس ته څومره ضرورت لرو، مدرب ته څومره کس لرو ضرورت لرو، محرس ته موږ څومره ضرورت لرو. د په ښکته بازارونو په وطنونو کې په ښارونو کې په پوهنتونونو کې په کم ځای کې موږ څومره ضرورت لرو. فلهذا تر هغه وخته پورې انسان په دوو وجو باندې صحیح انتخاب نشي کولی. یو انسان باندې نفس دا غالبه دا ده چې په انسان باندې نفس غالبه کېږي. دوم دا چې وعی او معلومات د جهاد د ضروریاتو فرد ته نه وي، نو فلهذا خامخا هغه په خپل اجتهاد کې غلطېږي. نو د دې په خاطر چې یوه طرف ته شرعا زموږ ذمه برئ شي، هغې کې زموږ د خواهشاتو ادنا دخل هم پکې موجود نه وي، بیخي برئ ذمه شو. او د دې په خاطر تر څو پورې کوم صلاحیت چې موږ ته الله رب العزت راکړی دی هغه کما حقه په خپل ځای کې ولګېږي، امت ته یې فایده ورسېږي. د دې دواړو ضروریاتو په بنا باندې لازمه ده، ضروري ده چې عبدالله و اخوانه هغه ځي یوه اجتماعیت ته، او په هغه اجتماعیت کې به یو امیر ته ځان سپاري، د هغې په سمع او د هغې په طاعت کې به راځي. د دوه وجوهاتو باندې به ورځي. یو به په خاطر باندې چې ذمه یې بري شي چې امیر صاحب زه راغلی یم، زه انجینر یم، دغه انجینري شیان ویلي دي، زه ډاکټر یم، دغه مې تخصص دی، زه طالب العلم یم، دغه علوم د ما زده دي، زه تحریض کولی شم، زما کمپیوټر زده دی، زه مدرب یم، زه ښه سپورټمین یم، زه دومره مال لرم، زه دومره تجارت لرم، زه داسې پاسپورټ لرم چې ټولې دنیا ته پې تللی شم. دا ټول هر څه به ده ته وایي. وروسته د هغې نه هغه په دغه شعبو کې ګوري چې د دې انسان صلاحیت چېرته دی. کیدای شي دا یې د کور نه راغلی بېرته د امیر صاحب ورته وایي چې ورځه ملته کښېنه، موږ درته مواد درلېږدو، موږ درته دا توجیهات درلېږدو، تحریض علی القتال کوه، سیډیان توضیح کوه، کتابونه لیکه، دا وکوه دا وکوه. دا سړی د دې ځای نه ځي خپل کور ته، د خپل بچو ښځو سره کښېني، هم ثواب هم خرما. د دې نه وروسته دغه مجاهد ته چې په خط اول کې ډز او ډز کوي، دته چې کوم اجر و ثواب دی دته په کور کې هغه اجر ثواب میلاویږي، ټول اجر و ثواب میلاویږي. دا په قرآن باندې ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به ډېر داسې خلک راغلل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې به پاتې شول، خو چې کله به پاتې شول ژړل به یې. مجبوري به څه وه؟ یوه مجبوري به دا وه چې نبي علیه السلام حکم دی چې بس امیر ویلي دي، امیر دی، امیر ویلي چې ته به دلته پاتې کېږې، ته به د مدینې د خلکو ته چې څوک پاتې دي سپین ږیري دې ته جمع ورکوه او د ماشومانو د دې خلکو خیال ساته. نبي علیه السلام وایي په د غزا په دوران کې په څو غزاګانو کې فرمایلی دی چې په مدینه کې داسې خلک پاتې دي چې موږ داسې وادي نه قطعه کوو، داسې منطقه کې مزل نه کوو مګر دی موږ سره دي په څه کې؟ په اجر و ثواب کې. داسې فایر او تیر موږ نه چلو مګر دی موږ سره په اجر و ثواب کې ناست دی. خپلې ښځې سره ناست دی، اجر و ثواب د څه شي اخلي؟ دغه مجاهد یې اخلي که مجاهد چې په خط اول کې جنګېږي. ولې؟ ځکه دا مجبوره دی. چا مجبوره کړی دی؟ امیر مجبوره کړی دی. که دغه امیر صاحب دی عبدالله ته واپس وایي چې ځه ته لاړ شه دغه پوهنتون کې چې ته کوم پوهنتون نه راغلی یم هغلته اوسېږه، یا د دې ځای نه لاړ شه په فلاني پوهنتون کې داخل شه ځکه زموږ ضرورت دی هلته. مجاهد درځي ځای ورکوه، ترصد په هغه ځای کې کوه، تحریض علی الجهاد هلته کوه، دسیسې معلوموه د دښمنانو. بس دی په مغه ځای کې که یوه طرف ته هدف اصلي جهاد دی، خو په ضمن کې که هر څومره نورې فایدې ترې اخیستلی شي. کیدای شي هلته په کوم ځای کې مقرر شي چې تنخوا واخلي، کیدای شي درته ووایي چې لاړ شي د کابل په ښار کې دغه دکان خلاص کړه، په دې دکان کې خپل تجارت هم کوه، پیسې هم ګټه، او هغه مجاهدین چې په خط اول کې جنګېږي چې څومره اجر و ثواب هغې سره دی دومره اجر و ثواب تا سره هم دی. په خبره باندې پوه شو؟ هغې نه وروسته چې هغه په هر ځای کې ولګول، او د دې سره سره به چې کله امیر ته راشي سمع و طاعه، صداقت به کوي، صادق به وي مع ربه و مع نفسه، د خپل رب د خپل نفس سره به صادق وي، دروغ به نه وایي. امیر ته به خپل ټول ښېګڼې وایي چې ما ته څه ښېګڼې دي، پټوي به یې نه، دا ریا نه راځي، دا په هغه زمین کې نه راځي چې ته خپل صفت ولې کوې، ته خپل صلاحیتونه ښیې چې د تا نه کار واخیستلی شي، ته به خپل مجبورۍ هم ښیې، دا به نه پټوې، دا به بزدلي نه ګڼې. زه په کور کې دا مشکل هم لرم، دا مشکل هم لرم. وروسته د هغې نه د امیر ستا فوایدو او ستا صلاحیتونو ته په نظر او ستا مشکلاتو ته په نظر چې په هر ځای کې او د جهاد ضرورت ته په نظر چې په هر ځای کې ولګولې، ته بریء الذمه شوې،
ته به ټول هغه اجر و ثواب اخلي کومې چې مجاهد اخلي یو او بل به ته په جهاد کې شریک شوې د جهاد یوه مضبوطه کړی شوې بل ته به سمع و طاعت کوې بې سمع طاعت نه کېږي نبي علیه السلام وایي چې امرتو علی خمس په 5 شیانو باندې ما ته امر کړی شوی دی الهجرة والجهاد د هغې سره سره په سمع و طاعه یې هم ښودلې ده سمع و طاعت نه بغیر جهاد نه کېږي تر څو پورې سمع و طاعت نه وي جهاد نه کېږي دا چې اوس عبدالله نومې کس راشي یوه امیر ته ځان وسپاري چې ما کې دا صلاحیت دی هغه درته وایي چې دلته واخله ته مدرب شه او یا اتیا کسان مجاهدین یې تا ته در سپارلي تا ته نن شپه د خوب ولیدو بچی دې په خوب باندې ولیدو خپل ژوند دې په خوب باندې ولیدو چورت خراب شو سبا ته د بکس په اوږه کې واخیستو امیر صاحب در باندې خبر نه وي دا هر څه د ورته پرېښو بېړه دې ورغر کا او که نه سبا دې دې ځای نه د غټ کار دې په ځان باندې اخیستی وي لس شپېته کسان اویا کسان د ځان سره خط اول ته به ولي وي هلته د سبا ته د چا سره د کمانسار سره د جنګ وکولو تاسو کلامي دې وکړه ورته دی یاره دلته د ما ګزاره نه کړي مع السلامه بکس راواخلې ټوپک هم ورته وغورځوې شپېته کسان دې د مرګ خولې ته وروستل مسؤول یې عند الله که نه جهاد ته چې څومره نقصان رسېږي په دې باندې ته مسؤول یې او که نه فلهذا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قاعده ده چې کوم واجب فرض کار د یوه کار نه پرته د یوې طریقې نه پرته نه کېږي بیا هغه طریقه هم په تا باندې فرض ده فلهذا په انسان باندې سمع و طاعه په دوو وجو باندې فرض ده یو خو حکم رباني دی الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای په ځای فرمایي انشاءالله په دې کې به وړاندې حدیثونه تاسو ووایي د سمع و طاعه دویم بغیر د دې نه د کړۍ د جهاد مربوطې نه پاتې کېږي چې سمع و طاعت پکې نه وي دا چې نن ته دلته سبا د طبیعت خراب شه هلته بیا دلته طبیعت خراب شه هلته دا ټول نظام درهم برهم کېږي نو الله رب العزت ته د عمل کولو توفیق ورکړي